الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن پاک دا اللہ پاک دا طرفنا دا ہدایت یولو یا ذریعہ اللہ را لے گلے دا ذالک الکتاب لا ریب فیہ دا دا حق او دا صداقت او دا ہدایت کتاب دے اللہ ریب فیہ دے کہ حیث قسم شک شبہ نشته دی او هدى للمتقین دا متقیانو دا پارا پدے کے ہدایت دی پیغمبر علیہ السلام دا قرآن استاذ دی او صحابہ کرام او دا غوی پا ذریعہ تر قیامت مخلوق دا شاگردان دی دا قرآن زدکون کی دی دا قرآنی تعلیمات پیغمبر علیہ السلام پا خپل قول او پا خپل فعل او پا عمل باندے امت رسولی دی دے قرآن کے اللہ فرمائی مومنان یوبل سر رونا رونا دی المؤمنون اخوتن مومنان رونا دی او دا دی رونو یوبل سر حقون وی دا یو رور پا بل رور باندے حق وی دا پیغمبر علیہ السلام دا حقون خولی دی چی دا مومن پا مومن باندے دا مسلمان پا مسلمان باندے حقون شتا مسلمان کا انٹش اوک دیر الحمدللہ اوئی او نور رونا چی موجودی ناغیلی وط یرحمک اللہ اوئی دیر وط یهدیکم اللہ ویصلح بالکم اوئی دادا مسلمان پا مسلمان باندے حق دے لارنگیو مسلمان بل مسلمان تا مخامق شی نو دیر سلام اوکی او اغب و علیکم السلام اوئی سلام کول سنت طریقہ دا او دا سلام جواب کول دا واجب دی کم بندہ چی پا سلام کے ابتدا اکرلا دے دا غرور او دا تکبرنا بری دے پتہ کہ غرور تکبر نشا دا پکی نشتا دی سکارون دا سی دی کہ اگر فرض و واجب دی اسو سنت و مستحب دی او دا فرض واجب ثواب دا سنت او دا مستحب نه زیاد تے او یا نفل کیوزے کنو یو فرض تے نه زیاد تے دا فرض و ثواب زیاد تے او دا سنت او دا نفل و ثواب کم دے خدا سے زین اشتر چی پاگے کہ دا نفل او دا سنت و ثواب دا فرض نم زیاد تے نیو پاگے کہ دا سلام کول لی سلام کول سنت تی جواب واجب دے خود دے واجب نو دے سنت و ثواب زیاد دے نو چاچے پہ ابتدا کے اول سلامو کو دا ثواب دیر دے دا اگا چانا چاگا جواب کئی پا واجب باندے عمل کئی
دا واجب په ځای باندې دی کې د سنتو ثواب زیات دی چې مانځه ته ودرېږې نو دقه وخت کې در باندې اودس کول فرض دی او چې د مانځه ټیم لا داخل نه دی ته وله مخکې نه اودس چاره دامو کې نو دا سنت او مستحب دی دې کې د سنت او د مستحب ثواب زیات دی د دغه فرضونه چې لا ټیم داخل نه دی او ته مخکې نه ځان تیاری اودس چاره دام کې د دې ثواب نورم زیات دی یو بنده بل قرض پیسې ورکړي دي نا قرضدار مدیون هغه غریب دی او کمزور دی فنظرة الی میسره الله حکم کوي انتظار ورته وکړه چې کله دې مالدار شي د سره مال وشي نو طالب خپل حق درکړي نو دا دته انتظار کول فرض او واجب دی د آیات تر مخه خو ته د بخنه کول دا سنت او مستحب دی په دې دی کې دا سنت او مستحب د دې ثواب زیات دی چې د وصل نه کېږي ما بخلي نو سلام کول سنت طریقه ده جواب واجب دی دې کې د دې سنت ثواب زیات دی یو مسلمان بیمار شي نو بل مسلمان بیمار پرسیله دی لاړ شي دا د مسلمان په مسلمان باندې حق دی او ډېر لوی اجر او ثواب دی پکې او چې کله بیا مسلمان وفات شو نو د وفات نه وروسته بیا په دې جمدو خلکو باندې د دې مرده مسلمان حق دی چې د غسل د ګور کفن د جنازه وړل او جنازې منځ کول دا خدمات به دا جمدي خلک کوي او دا د مړي جمدو باندې حق دی چې بیمار شو نو تپوس پوښتنه له دې لاړ شي داسې ښکلې ښکلې ښې خبرې دې ورته وکړي چې د دې بیمار پې زړه ښه شي داسې خبرې دې ورته نه کوي چې د هغه غم نور زیات شي خفه شي د خفه کولو خبرې دې نه کوي اجر او ثواب دې ور مخکې کي تمه او امید دې وله ورکړي چې الله به دې جوړ کړي او الله به دې ښه کړي او چې کله وفات کیږي نو دغه وخت کې د سورت یاسین تلاوت د مریض ته کول دا بیا سنت طریقه ده چې د مړي په خوا کې د سورت یاسین ولستی شي په سورت یاسین کې عقیدې دي د توحید عقیده ده الله یو دی د رسالت عقیده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین تل پیغمبرانو نه یې قیامت دی قبر دی عذاب دی ثواب دی جنت دی دوزخ دی دا ټول عقیده په دې سورت یاسین کی ذکر دی د اخیری وخت کې ورته سورت یاسین اولولا نو په دې باندې د مړي ته الله پاک اسانتیا ورکوي د روح چې اوزي په اسانه بوزي او بل د دې مړي په خوا کې چې دې لا مړ نه دی خو اوس به مري نو دقه وخت کې دته لا اله الا الله لا اله الا الله دا کلمه ورته وایه لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه ورته وایه ویلقنوا موتاکم تاسو تلقین ورکې د خپلو مړو ته نو دې مړي ته تلقین ورکه تلقین دغه مطلب دی چې دته کلمه طیبه ووایه یا کلمه شهادت ورته ووایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان محمدا رسول الله نو کلمتین د شهادت ورته ووایا او دا ورته مو چې بابا کلمه ووایا دا خبره ټیک نه ده امام احمد رحمت الله علیه هغه باندې د زنکدن غوندې کیفیت راغی او دا شیطان چې کله په انسان باندې سختی راشي نو دی وایي بس د اخري وخت دی مري زنکدن یې دی نو دی یې دوکه کوي
چې د دنیا نه بی ایمان لاړ شي ډېر چالاک دی چل ولا ورزي انسان دوکه کی د امام احمد رحمت الله علیه باندې سختی او تکلیف شروع شو نو دغه وخت کې دا زامن رالل او ورته کېناستې بابا ووایه چې لا اله الا الله نو بابا ورته لا نه نو بیا ورته دوی چې بابا کلمه ووایه لا اله الا الله وی لا نه بچی حیران شو چې بابا خو ډېر لوی بزرګ ټول عمر یې د دین په خدمت کې تیر کړی موږ ورته چې کلمه وایي دی چې لا نه هسې نه بې کلمې لاړ نه شي وی لږ ساعت چې تیر شو د بابا حالت ښه شو ټیک ټاک شو شیطان خو ناپوه دی علم غیب خو سره نشته چې دا بالکل اخیری وخت دی خو دی ارزل وی چې دا به اخیری وخت دوکه کومې نو دغه وخت کې امام احمد رحمت الله علیه د شیطان سره خبره اترې شروع زامن په دې نه وی خبر چې دا دې من ته وی زامن ته تپوس کې بابا تا ته خو مونږ وی چې کلمه وای نو تا وی چې لانا ولې دې کلمه نه ویلا نو بابا ته نه ما ستاسو خبره اورېدلې نه ما تاسو لیدلې ما نه یې لیدلې ستاسو خبرې ما نه اورېدلې ولې نه تا ته چې مونږ چې کلمه وای نو تا به چې لانا دا لانا تا چاته وی هغه ته شیطان راغی راته چې احمده د خپل علم په برکت را نه بچ شو لکه نیما ډېر خلک دوکه کړي دي خو ته رانه د علم په برکت بچ شوې وی ما ورته چې لانا نیم بچ اوس هم را باندې حمله کې اوس را کې غرور او تکبر پیدا کې چې عالم او د علم په برکت بچ شوې دا خو ته ما کې غرور او تکبر پیدا کې اوس هم را باندې حمله کې بچ دنه نیما ما شیطان سره خبرې کولې تا سره مې نه دي کړې نو ته بابا ته چې کلمه ووایه هغه به ته سوی ته وي دا ما ته غاړو تا نه خبر هم نه دی نو د اخیري وخت کې د مریض ته مه وایه چې کلمه ووایه بلکې د ده په خوا کې چې کم خلک ناست دي نو هغه دې ورته کلمه وایي نو یو ځل به د ده په ژبه باندې هم کلمه جاري شي نو چې ده کلمه ویله بس بیا قلار شه نور ورته ته کلمې مه وایه که د دې نه پس د مریض بیا څه خبره وکړله نو بیا ورته خوا کې کلمه شروع کړه لا اله الا الله وایه چې د اخیري وخت کې کلمه ووایي حدیث مبارک کې راځي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه هغه څوک چې د هغه اخري خبره دا چې لا اله الا الله دخل الجنه دی به الله جنت ته داخل کی نو بالکل چې د دنیا نه اخر کې بنده رخصتیږي او اخري خبره کوي چې هغه لا اله الا الله وي نو دخل الجنه دا بنده به جنت ته لاړ شي د دې مریض په خوا کې کلمه وایا سورت یاسین دی وې چې سختی په آسان شي او لا اله الا الله دی وې چې اخري کلام د لا اله الا الله شي چې کله روح پرواز وکړو نه دی ورکړی شوی نو خوا کې به تلاوت نه کیږي او دغه وخت کې د مریض له سترګې پټې کا ځکه چې کله روح پرواز کوي نو د ده دا سترګې جمدې دي نور بدن مړ شو او سترګې جمدې دي او دا سترګې کولو دي نو دا د روح ته نظر کوي ګوري روح په بره فرشتو یوړو نو دا مړ دی خپل روح ته ګوري خفه کېږي نو دا سترګې وله پټې کا اسم غړېدلې سترګې بیا بدې ښکاري دا مړي نو سترګې وله پټې که په دا قټه ګوته پکې په مزه وله سترګې پټې کا او زنه وله وتړه ځکه چې د جامې دا پټې دي دا پټې سستې شي چې کله انسان مړ شي نو دا پټې دا سستې شي او بیا دا زنه ښکته لاړه شي نو خوله وازه پاتې شي نو زنه وله وتړه چې خوله بند شي په جن باندې د سر سنت اغشتل دا سنت طریقه ده د بدن صفائی کول دا په جن باندې پکار دي نکونه دی واخلي زیاتی ویخته دی واخلي
سر ویختی پریخی هغه کې ګومنځ وي ګیره کې ګومنځ وي او دی وي خو چې کله روح پرواز وکړ نو دې نه پس به نوکونه نه اخلي ویخته به نه کټ کې او بس د ګومنځ ټیم هم ختم شو په جن باندې دا طریقه جایز ده او چې کله مړ شو نو بیا به دا کار نه وي خو شیطان زمونږ ډېر سخت دشمن دی ګیره ساتل سنت طریقه ده په سنت باندې ثابت ته کني ګیره ساتل فرض دي ګیره ته سنت ځکه وایي چې دا په سنت یعنی په احادیثو ثابته ده ټولو پیغمبرانو ګیره ساتلې وه تمام صحابه کرامو ګیره ساتلې وه تمام اولیاء کرام دی به ګیره ساتله تمام مسلمانانو ګیره ساتله خو 1857 عیسوي کال کې چې په هندوستان باندې د انګریزانو مکمل حکومت راغی او مسلمانانو چې کوم جهاد کو نو هغې کې دی ناکام شو نو په 1857 کې بیا وروستو مسلمانانو ګیره خریل شروع کړل د 1857 عیسوي کال نه مخکې او د پیغمبر علیه السلام نه وروستو په دې زمانه کې په ټوله دنیا کې یو مسلمان څوک نشي خولی چې هغې ګیره خریلې ده د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه والا 1857 عیسوي کال پورې په ټوله دنیا کې هیڅ څوک یو مسلمان نشي خولی چې ګیره خریلې ده د 1857 نه وروسته د مسلمان ګیره خریل شروع شو شیطان دوکه کړل اوس بعضې داسې شوق کوي چې روزانه حجامت کوي روزانه ګیره خري یو خان مړ شو د هغه حجامت یې نو کړی نو زامن یې پس د مرګه وله نه راوستو او حجامت یې وله وکړه پس د مرګه وی خلق به وایي چې دوی سره د فلانو فلانو سره دونه پیسې نه چې پلار له حجامت کړی وي څه کنځل وینې وکړل ځان ته چې خلق به داسې وایي چې دونه سره څه نو چې دوی پلار له حجامت کړی وي نو په تختې وله حجامت کړی دی خو د خان خبره وه د غریبانانو کې هم داسې شته بعضې شته سره چې په خپل حجامت کوي یا په نی باندې کوي نو هغه پوره حجامت وي هر طرف اغشتې شوي دا په تخته چې وله کوي نو دنه کله کله ځای پاتې شي د یو مړي جنازه هم کوله نو شونډو سره ځای نه پاتې شوي وو دا وله چې ترونو کړي وو زوی یې نو ورور وله کړی وو نو پس د مرګه بیا نوک اغشتل او ویښته اغشتل دا بیا جایز نه دي نوک اغشتل خو عام طریقه ده سنت طریقه ده د بدن زیاتی ویښته اغشتل دا هم سنت طریقه ده ګیره خریل خو حرام دي نو دغه جایز کار پس د مرګه بیا جایز نه دی سترګې وله پټې کا او زنه وله وتړه او د خپو دا قټې ګوتې دا دواړه چې وتړلی شي نو دا خپې کولاویږي نه چې کولو وي نو دا بدي ښکاري دا سنت طریقې دي او د فقې دې کتابونو کې لیکلي شوي دي غسل ورکول دا فرض کفایي دي دا جندي بندیان دا د دې مړي غسل وکي دا مړي نه ظاهري د دنیا اخري لري شو او د دې غاسل د عمل نامې نه د ګناه غټ خیرې الله لري کوي کفن به ورله ورکوي خامخا به څوک کفن ورکوي خپل مال اشتدارې نه به کېږي که خپل نی نه د رشتهدارو نه به کېږي او که رشتهدار یې غریبي نو عام مسلمانان دې وله چنده وکړي خو کفن به وله څوک کوي او دا کفن د دنیا یو کپړه ده دا کپړه چې چا ورکړله دې مړي ده نو د جنت د ریخمو لباس په بدل کې الله پاک ورکوي د جنت ریشمی کپڑا داغه جامع به الله پاک دل ورکوي بیا د جنازې کټ پورته کول 40 قدمه چې چا د جنازې کټ پورته کو 40 غټ ګناهونه به الله پاک معاف کی
او دا سلوی قدمه که څوک اخلي او پوره کوي نو د هغې به طریقه دا وي چې د جنازې د کټ سر طرف ته اول به ورشي او په خپل ښي لاس باندې په ښې اوږه باندې دا کټ پورته که د کټ خپلې په ښي لاس نیولی ده او د کټ بازو دې په ښې اوږه کېښوده 10 قدمه والا نو بیا د کټ خپو طرف ته راشه او په ښې اوږه باندې د کټ بازو دې کېښوده او په ښي لاس باندې دې نیول وکړله 10 قدمه بیا والا نو بیا به مخې ته لاړ شي د ګس طرف ته نو په خپله ګسه اوږه باندې د کټ سر طرف ته بازو هغه ونیسه د کټ خپه ونیسه 10 قدمه والا او بیا لنګې ته شه او په ګسه اوږه باندې د کټ بازو کېږده او کټ ونیسه 40 قدمه شو که موقع ملاوېده نو دغه طریقه ده که د دې نه زیات قدمونه لې نو هم خیر دی خو 40 قدمه دا په احادیثو کې راغلي که چا داسې وکړو نو 40 غټ غټ ګناهونه به الله پاک معاف کړي جنازې سره روان نو په دې زړه کې د دې مړي په وفات باندې غمجنې او په زړه کې د ده لپاره بخښنه غواړه د ځان دپاره هم بخښنه غواړه الله دې دا مړ هم وبخي او الله دې ما هم وبخي دا دعا کوه او جهر باندې ذکر به جنازې سره نه کې نعتخواني به مو سره نه کې او دا الله ذکر به په جهر باندې نه کې جنازه ورسېدله اوس چې جنازه کېږي نو 3 صفونه جوړ کا که ډېر لږ دي خلک نو هم به 3 صفونه جوړ کړي که 9 کسان یو جنازې سره تللي دي نو کټ سره نږدې امام یوازې ودرېده په لومبني صف کې 3 مقتدیان ودرېدل په دویم صف کې به 2 مقتدیان ودرېږي او په دریم صف کې به یو ودرېږي دا 9 کسان شو جنازه به وکړي وی 3 صفه چې په یو مړي جنازه وکړي دا مړی به الله وبخي 3 صفه نو 9 کسان دي یو امام شو مخکې لومبی صف 3 دویم صف 2 او اخیری صف یو کس که ډیر زیاتو نو ناتکه صفونه جوړ کا 14 صفونه جوړ کا 15 جوړ کا 21 جوړ کا څونه ډیری نو بس هغه عمره ناتکه صفونه به جوړه او جنازه تیاری خود لري نه خلک را رواني نو یو کس تیز آواز والا غچ وی خدای مو بخا لاس خوځوي را منډه کې نو دا خلک هم په منډه رواني صادر مو ته خوځي چې شابه ګړندې شي نا جنازې صفونه ته ګوري او منډه وي او ښکته ګوري نه چې تلحد کې خپه ورشي او درس شي چې را پروزي جنازه ته نه پاتې شوله لاس په به مات شي یا به خوږ شي تا ته چا وی چې دا منډه وه او د اعلان کوونکي ته کوم کتاب ویلي چې د خلکو ته چې را منډه کې حدیث مبارک کې راغلی چې منزل راځي علیکم بالسکینه خپ قلار باندې راځه علیکم بالوقار خپ قلار په سکون باندې راځه منډه مو کدی جمعات کې 5 وخته منزل راځي نو منډه بنوي په سبیل چاردان دو کخپې دی لندې دي او دا فرش داسې اوار دی او خیال د نوې رکات را نزي او منډه وکړه په دې فرش اوخوی دی درس دی وخوړه عمر له رکاتونه دنه لاړل کېدی شي چې پس د مرګه پورې اډو راپورته نه شي مړ به شي خپه به دې ماتی بیا به له پاسېدو نه په قلار راځه که رکات نه ټول منځ نه لاړه اوم خیر دی خو منډې مه وه نو 5 وخته مانځه کې منډې مه وه او په جنازه کې منډې مه وه که منډې وې نو درس به وخورې ځان ته به د خیال نی نو ښه په قلار راشه جنازې له به ځان له ورسې که جنازه له نه اوشو خیر د دوا به وکړي خو منډې به نه وې او د جنازې صفونه تیار شو نو څه کسان اړخ ته ولاړ یو جنازه کې شاملېږي نه ولې نه راځي ولې مسلمان نه
دا چې مړ دی نو دا مسلمان نه دی پته حق نه دی چې ته راشي جنازې له نو دې خوار چې ته جنازه نه راکړې نه ورځي ولنو یو جنازې له تلم جنازې نه مخکې ورسېم نو قبر سره خلک ناست وو لږ ساعت پس چې م کته جنازه را روانه مې هلک راپاسې جنازه را ورسېده ټول راپاسېد نو یو سپین ګیرو نه راپاسېد بل ورته یې راپاسېد وایي زه پړومبي ځل مقبرې ته راغلی زه چې ته مخکې نیم راغلی او ما له چل نه راځي جنازه څنګه کېږي سپین ګیرې سړی وایي مقبرې ته پړومبي ځل راغلی تا چې ته مړی لیدلی نه دی ستا کلي کې مړی شوی نه دی څنګه مسلمانې تا له جنازه نه درځي خلاصه کسان ولاړې دي خو موږ خو جنازو له راځو خو جنازې مول نه راځي کم ځای پکې ګران دی چې تا له نه درځي کم بنده چې 5 وخته مونځ کوي هغه له جنازې مونځ ورځي دا په عربی کې دا نیت لازمي نه دی چې خامخا به ته دا اوږده اوږده الفاظ وی بلکل یې مه وایه دا په پښتو کې هم دا اوږده اوږده نیتونه لازمي نه دي بس دونه د زړه کې راوله چې زه د دې مرده د جنازې مونځ کوم د امام پسې مې نیت دی الله اکبر بس دقونه د زړه کې راوله دا بس دی په خولې کوې او که نه وی خو د زړه کې راوله چې د دې مرده د جنازې مونځ کوم او امام پسې مې نیت دی الله اکبر اوس ورپسې بیا سبحانک اللهم کې یو ټکي ګران دی جل ثناؤک نه درځي اړو وایې ما 5 وخته مانځه کې چې کوم سبحانک اللهم ویم دقه ووایه او جل ثناؤک مه وایې خیر دی بیا الله اکبر دې نه پس بیا د جنازې هغه درود شریف هم ګران دی کما صلیت وسلم ته به څوک وي دا به چا پلار وي دا خو په زنګ په ژبه نه وړي نو چې 5 وخته مونځ کې روزانه اللهم صل اللهم بارک ویم دقه ووایه او د دې ثواب ډېر دی هم دا وایه اللهم صل اللهم بارک وایه بیا وایه الله اکبر او اخري تکبیر خو په رښتیا ګران دی که نه او چاله نه ورځي نو چې 5 وخته مونځ څوک کوي نو هغه خو په مانځه کې دا وایي که نه چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار په آخري تکبیر کې دا وایو بیا الله اکبر او سلام وګرځوه مونځ د جنازې وشو ښه پوره وشو پوره ثواب دی وشو کمې پکې نشته دی چې چا له 5 وخته مونځ ورځي نو هغه جنازه کولی شي یو ځای هم پکې ګران نو که یو بنده داسې و چې ما له دا هم نه راځي نو داسې څه ادم پکې پیښېږي نو یو ځل مازدیګر نه وروسته ما کتاب کته او طالبان والو یو عالم راغلی ستا ملاقات کوي طالبانو ورسره د چایو په انتظام هم کړی و ښکلې ګیرې وه ښکلې پټکې وه طالبان ته چاپېره ناست وو وی ملاقات له عالم راغلی نو مې راوله نو دا چې ما له راغی نو ما ته وی ناجوړی ما نو ما ورته سورت فاتحه وایي هغه وایي ما قرآن نه دی ما له سورت فاتحه نه راځي طالبانو پې ګمان دا کړو چې لوی عالم دی او هغه ته ما یې سورت فاتحه وایه نو وایي ما له سورت فاتحه نه راځي ما قرآن نه دی ویلی نو بیا مې ورته الحمد یا الحمد راځي الحمد راځي راله نو کمې پورې به داسې شاړ شاړ ګرځي پته نه لګي اخر وخت کله دی خو لږ ځان پویول غواړي نو چې یو بنده داسې چې ما له د الحمد قل هم نه راځي نو دومره خو ویلی شي که نه چې د دې مړي جنازې له راغلم تلې خو جنازې لرې که نه که دې مقبرې نه واپس را چې څوک ورته چېرته تللی وې جنازې له تللی وم نو دقه ټکې چې د خلکو ته چې جنازې له تللی وم نو دې صف کې ودرېږه جنازې ته ودرېږم الله اکبر او بیا چې امام وی الله اکبر نو تم وای چې الله اکبر چې امام څلور ځله الله اکبر وی تام څلور ځله الله اکبر وی ستا له جنازې مونځ شو پوره شو دا څلور تکبیره پکې فرض وو واسه نه چې عمر له هم دغه کار شروع کړي بیا د زده کولو کوشش کوه دې نه پس د زده کولو کوشش کوه د جنازې ثواب به دې کېږي کم بنده چې د یو مړي جنازه وکړله نو دل الله یو قیرات ثواب ورکي
او که د جنازې نه رسته دی دومره ایثار شو چې په مړي خاوره واوړېدله تر دفن پورې ایثار شو نو 2 قیراته ثواب ولا الله ورکوي. قیرات څه شی دی؟ وی د احد د غر عمره ثواب دی. نو که تاله الله د احد د غر عمره مال درکه او دا د ټول د الله په نوم باندې خیرات کې نو څونه ثواب بری کېږي؟ په یو جنازه د دونه ثواب وشو. او چې بیا ایثار شو نو خاوره اړولو پورې نو 2 قبره ثواب دی بیا مو شو. زمونږ د وسه خو دونه خیراتونه نه کېږي چې په خپل کور کلي کې به موږ دونه خیرات وکړو. او چې جنازې له په اخلاص باندې ځې نو د عمره ثواب به پکې ملاویږي. او په دې مړو کې ګورې ډېر لوی ولیان هم پېښېږي که زه ته پېژنو که نه پېژنو خو دې کې اولیاء کرام هم پېښېږي بزرګان پکې وي. او د یو جنتی په جنازه کې چې کم بنده شامل شي هغه جنتی کېږي. په دې مؤمنانو باندې ښه ګمان کو ظن المؤمنین خیرا ما لم تراه شرا تر څو چې شر دې لیدلی نه دی نو نیک ګمان پې کوه امید دې دا به خدای بخلي دا خدای بخلي تا به هم بخي. تفسیر ابن کثیر یو واقعه لیکلې ده. یو زنانه ډېره بزرګه وه او ډېره حیاداره پردهداره وه. د پخوا زمانه کې به غل به د شپې د مړي نه کفن ایسته هغه به یې ځان له خرڅو. کفن کش، کفن چور، کفن کخ دا به یې ورته وي. اوس خو رڼا ورځ باندې ښکاره خلک پیسې لي نو مړو ته څوک اوزګار نه یاسې پې وخت تېرېږي په هغې مړي نه چې کفن راوالی 100 روپۍ دله نه کوي نو ښکاره ده چا نه موبایل د زرګونو ولې نه اخلي په قلار یې تېنوالی هېڅ هم درته نه وایي صرف تماچه به ورته خیر نور غریب به تار څه پرېږدي. نو اوس غټه غټه غلا شروع شوې د کفن غلا خلکو ختمه کړله. د پخوا زمانه کې کفن چور یا کفن کشو د مړو نه به یې کفن ایسته نو دا زنانه خبرو چې دا فلانې د کفنونو غلا کوي نو هغې یې راوغوسته وایي زما حالت ښه نه دی زه مرمه خاصې نه پس د مرګه زما نه کفن ونه باسي. د کفن چې څونه پیسې تاله بل څوک درکوي د هغې نه دا یې دوچن واخله خو ما نه به کفن نه اخلي. نه نه توبه بیبي دا کار زه چېرته کوم او بیا ستا غوندې بزرګې نه وای د کفن دا کار نه کوم هغه ته یې دا پیسې واله مخکې پیسې واله خو زما کفن له به ګوتې نه وروړې. سړي اقرار وکړه چې و تا نه به کفن نه الم او پیسې واخیستې. هغه کفن چور چې دی نه ده به جنازه به یې صحیح کوله چې اعلان وشو چې فلانې بیبي وفات ته نو دیم جنازې له لاړه او قبر یې صحیح کړ. په دې اړه کې راله چې هغو پیسې نغدې هغې راکړه اوس ته بیا څه خبره ده وربشم او بېګا له تې کفن وباسمه. نو بس دې قبر له لاړه او خازه یې لرې کړله او کفن ته یې لاس کړل چې کفن یې راښکه نو هغه قبر کې دا مړی ورته وایي وایي ډېره زیاته تعجب خبره ده چې یو جنتي لګي د بل جنتي نه جامې وباسي. دی حیران شو زړه یې کلک وتې بیبي ته خو ډېره بزرګې ته خو جنتي خو زه بدبخته خو عمر لره کفنونو غلا کوم نه زه پسه جنتي ما. نو هغه ورته زما په جنازه کې چې څومره خلک شامل شوي دي الله فرشتو ته حکم وکړه چې اعلان وکړي چې د دې په جنازه کې څومره خلک شامل دي دا ټول ما بخلي جنتیان دي. نو ته زما په جنازه کې شامل شوې نو تم الله جنتي کړلې نو تم جنتي او زم جنتي او ته زما نه کفن وباسې ما بربنډی. ډېره تعجب خبره ده یو جنتي د بل جنتي نه جامې وباسي. اسه دا خبره دې پورې کو چې د مړو کې ډېر لوی بزرګان هم پېښېږي نو په اخلاص چې ته داسې انسان په جنازه کې شامل شولې الله به دې جنتي کړي. په بدل چاله زمه چې موږ لم راغلي او موږ به هم ولځو. زمونږ تقریبا ډېر کارونه په دې نیت دي چې ما لم راغلی او زم ولځم او نن ولځه ځم او سبا به ما له راځي. بدل بدل والا معامله په دې کې اجر او ثواب نشته. نو د احد د غر عمره مال چې خیرات کې دومره ثواب دی په یو جنازه وشو چې ایثار چې دغه عمره دی بیا وشو او جنت هم پکې الله پاک درکوي. دې جنازه کې موږ څه وایو؟ موږ چې نیت وتړو
نو الله اکبر نه پس سبحانک اللهم وایو. په سبحانک اللهم کې د الله حمد و ثنا ده، صفتونه دي. نو الله پاک فرمائی چې کم بندا زما ثنا صفت د انسانانو په ډله کې وکړي نو زه د دې بندا ثنا صفت د ده نه په ښه مجلس کې د فرشتو په مجلس کې زه د ثنا صفت کوم. نو ته د خپل کلي په مقبره کې د خلکو په مخ کې لګیا چې سبحانک اللهم وبحمدک، الله له پاکي ده، او د عرش د فرشتو په مخ کې ستا باقاعده نوم اغشتی شي فلانې بنده زما حمد و ثنا ویو دا ښه بنده دی. ته دلته په خاوره په فرش او په عرش باندې ته یادېږي. ته په جنازه کې سبحانه وی، په عرش کې تم یادېږي، ته الله یادې، الله تا یادوي. فاذکرونی اذکرکم، الله وی ما یاد که زه به یاد کم. چې بیا الله اکبر وی نو پسې ته درود شریف وی اللهم صل. نو حدیث مبارک کی راضی چا چې په پیغمبر علیہ السلام باندې یو ځلې درود وی الله په لس رحمت را لیږي. نو ته چې د مسلمان ورور په جنازه ولاړې او ته درود وی نه تا باندې کم از کم لس رحمت هم دغه وخت کې الله را لیږي. نو بیا دی الله اکبر وی، د دې نه پس بیا ته چې اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا تر اخره پورې دا وی. نو ته دعا کې چې الله زمونږ دا موجوده خلک هم وبخې، کم چې غایب دی هغه هم وبخې، مړي مراله وبخه، جمدي مراله وبخه، نارینم وبخه، زنانم وبخه، لوی مراله وبخه، واړه مراله وبخه. او په من کې چې کم خلک جمدي دي نو خدای په اسلام یې لاره، او کم چې مړه کېږي نو هغه راله ایمان سره د دنیا نه بوځه. نو ته دې ټولو مسلمانانو ته دعا کې، که ته په معنا پوهېږې او که نه پوهېږې خو ته دعا کې. احادیثو مبارکو کې راغلي دي چې یو مسلمان د بل مسلمان دپاره خیر غواړي دعا کوي نو فرشته الله مقرر کړي نو ته چې آمین او دومره خیر دی الله تعالی هم درکړي. نو ته ټولو مسلمانانو له خیر غواړې نو فرشته په آمین وي او دومره خیر دی الله تعالی هم درکړي. پرې جنازه کې تعالی څومره اجر او ثواب دی، او په بدل نه د الله د رضا لپاره به جنازه وکړي. دا د دې مړ مسلمان په دې ژوندي مسلمان باندې حق دی. جنازه وشوله او بیا دا مړی به ښکته کول غواړي. نو دی په پټکو باندې درې ځایه تړلی شوي دی او په لحد کې ورته کسان ولاړ دي په ډوره کې، او د بره نه د کټ نه د قبلې د طرف نه دا مړی ورښکته کړي شي. سړي یې ښکته واخلي، نه قبر کې کېږدي، دغه پټکي به ترې نه واپس را واخلي، دا به ترې راوباسي. اوس به دا مړی په دې قبر کې چې ږدي نو څنګه به یې ږدي؟ نو دا شا وله په ځمکه ولګوي او دا مخ وله بیا داسې قبلې ته چې راواړي نو لږ ساعت پس هغه بیا داسې غلی غوندې مخ راته وکړي، نو بیا بره ګوري اسمان ته، نو دوی وله بیا مخ ورته وکړي نو قبلې ته یې کړي، نو هغه لږ ساعت پس بیا مخ راواړي نو داسې بره نو سوزله ته راته وکړي چې څه ګناه یې کړی، مخ یې نه قبلې ته کېږي چې کومه ګناه به تې شوي. ګناه د هغه نه نه ستا له طریقه خطا شوې ده چې قبر ته ښکته شوې او مړی ږدې نو ځان پوه که مړی به څنګه ږدې. دا مړی به ته د نورخاته دیوال ته جوخ کې په دې لحد کې او په اړخ به یې څملی او دا شا والا د نورخاته دیوال ته ولګوه نو دی په اړخ پروت دی. اوس بلکل به د قبلې ته مخ دی، دی بره نه ګوري چې تا وله شا په ځمکه لګولی خو ستوني ستغ پروت دی، دی اسمان ته مخ راغی. نو ته یې ګناه ته شوې ده، تا له چل نه درځي چې د یو دیوال ته مخ بل ته دی شا شي. دا نیم شعر دی، دا یاد که نو بس دغه ځای کې به ته دا مړی سم کېږدې. نو خاته دیوال ته دی وله شا ولګوله په خپلې قبلې ته مخ دی. اوس د سپارلو خبره ده چې یاره دا مړی به سپارو نو کاکا ماما راشه وی سپاره استاجي راشه موږ له چل نه رسم. دا کاکا ماما استاجي به تر کومې پورې جم دي؟ تر قیامته. دا کشران دا به مشران کېږي او دوی به چل زده کوي. نو کشران که نه پوهېږي نو د مشرانو نه یې تپوس کوي چې کاکا ماما استاجي
دا به څنګه سپارو؟ نو د سپارلو الفاظ دای بسم الله وعلى ملت رسول الله، بسم الله وعلى ملت رسول الله یا وعلى سنت رسول الله، که ملت و که سنت و دواړه ټیک دي. دا مختصر الفاظ دي. او که یو پټي اوږده الفاظ وای نو بسم الله وضعناک دا الله په نوم مې کېښوې، وعلى ملت رسول الله صلی الله علیه وسلم سلمناک د پیغمبر علیه السلام په دین او په ملت مې اوسپارلې. دا مختصر بخی بسم الله وعلى ملت رسول الله، بس دې اوسپارلې شو. دې نه پس ورته خازي ولګوه، او د خازو نه پس په بیا خوره اچول غواړي. هر مسلمان دی کوشش وکړي چې خوره ور واچي. لومبنۍ خوره چې ور اچوي منها خلقناکم، الله فرمایي دې خورې نه مې پیدا کړې. دویم ځل خوره ور اچي منها خلقناکم وفیها نعیدکم، او دې ځمکې ته به بیا دوباره کوم. الله وایي دې کې به بیا دې ځمکه کې ورکم، وفیها نعیدکم. او په دریم ځل بیا چې خوره واچي ومنها نخرجکم تارة اخرى، یا ځل به د دې خورې نه بیا راوباسم. درې ځله خوره داسې ور واچوه. خو دا ډېر درز دروز نه دی ښه، لږ په حوصله حوصله خوره اچول غواړي. داسې ډېر درز دروز شروع کړي دا خلک، نو ډېره تلوار نه په حوصله حوصله خوره ور واچوه. خوره برابر شوله، سلې جوړ شو، اوارې دې وکړه. دې نه پس د قبر سر ته ودرېږه او الف لام میم مفلحون پورې تلاوت وکړه. او بل کس یا همدغه کس خپو ته به قبر ته ودرېږي او د سورة بقرې اخري رکو لله ما فی السماوات تر اخره پورې به ووي. اوس دې کې بعضې کسان قبر ته ودرېږي په زوره باندې تلاوت شروع کړي. دا د زوره تلاوت پکې نشته دی، دې کې جهر نشته. داسې پټ پټ تلاوت وکړه، هغې نه پس دې مړي ته دعا وکړه، بس بیا رخصت شه. دې نه پس بیا د خپلو خپلوانو یو حق دی چې کله کله به مقبرې ته ځي او دعا به کوي. مړی قبر ته ورسېده، خاص به لږ ځان ته فکر کول غواړي. مړی چې دا انسان چې مړ شو د ده 5 اجزا دي، ځان ته یاد کا. ګوره یو په ده کې روح و، روح څه شو؟ فرشتو یوړو. د مړي نه روح و فرشتو یوړو. ورپسې مال دی، مال چا یوړو؟ خپل خپلوانو وارثانو یوړو. بیا په دې قبر کې دا بدن پروت دی، خو سوره دې پس کې ګورې نو غوښه ده. غوښه څه شوه؟ چینجو خوړه. نو څه ډېره موده پس چې ګورې نو هډوکي پراته دي، او چې نوره ډېره موده تېره شوه هغه هډوکي څه شو؟ هغه خاوره وخوړل. او 5م شی عمل پاتې شو، عمل نه ضایع کېږي. روح فرشتو یوړو، مال وارثانو یوړو، غوښې چینجو وخوړې، هډوکي چې دا خاوره وخوړل، او عمل پاتې شو. که نیک دی او که بد دی دا عمل بس پاتې شو. څنګه م خوښه ده چې نیک عمل یوسو که بد عمل یوسو. الله دې د بد عمل نه ټولو ساتي او نیک عمل الله د ټولو نصیب کړي.